راځو بسم الله الرحمن الرحیم د نننۍ ورځې درس ته زه راځم ورته ګوره بېرته یو مثال راپورته کوم چې کلمې راپورته کړی سو عموما ورته ګوره دا رالو موږ په دې درس کې ورته ګوره ریفرنس دغه درې ګروپ وویل یو دوه درې دا درې ګروپ وویل اوس راځم ورته ګوره دلته چې شته کیپشن ته په کیپشن کې هم کیپشن داسې کار کوي عموما لکه دا د دې د هغه چې دی فرق نشته صرف دلته په کیپشن په دې ټیبل اف کنټینټس کې چې دی عکس نه راتلی فهرست جوړېدی دلته بیا راځي عموما عکس هم راځي فهرست هم درته جوړېږي اوس نو که زه راسم ورته ګورم وینې په انسرټ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دې ځای څخه یو عکس راخلمه زه مې یار دلته په ډیسکټاپ باندې شاید موږ یو عکس ایښی دا عکس مې راواخیستی سو اوس دا عکس لږ اندازه کوچنی کوم چې څونه اندازه دونه اندازه مې کوچنی کسی سو دا دی چې کله دې کوچنی کسی سو زه راځم ورته ګورم دلته ریفرنس ته پر یې باندې کلیک کوم دلته راځم انسرټ کیپشن ته پر یې باندې کلیک کوم دلته مثلا یو نوم ولرکم چې مثلا چې دی پن چې هر نوم ته ورکړه بار دلته راسه اوکې که چې اوکې دي کې بار زه راځم ورته ګورم دې ځای څخه لیکم مساوي رینډ قوس خلاص باندې مې کړئ چې انټر مې کړئ دا لیکنه راغله اوس کنټرول نیسم انټر وایم سو دې ځای کې راځم ورته ګورم یو بل عکس راخلم چې کوم عکس دی مثلا دا عکس مې راواخیستی زه راځم ورته ګورم دې ځای کې څخه زه وایم همدا لږ اندازه چې کوم کوچنی کوم چې دونه اندازه مې کوچنی کړئ دونه اندازه کوچنی سو بیرته راځم ورته ګورم دلته ریفرنس په ریفرنس باندې کلیک کوم دلته راځم ورته ګورم په دې ځای کې ورته لیکم چې پنسل دی ولیکئ چې سو اوکې چې اوکې دی کې بار راسه ورته ګورم دې ځای کې څخه مساوي رینډ شپ نظم قوس خلاصو باندې کې انټر دی کې دا رالی کنټرول نظم انټر وم یو بل صفحه راخله اوس نو زه وایم مات به صفحه اخیستې په دې کې د پیرس مشترک ښکاره سي چې پیرس غواړي ورته ګور ال یو به جلا جلا دلته اخلي مثلا عکس به سره راخلي دا سره به یو نوم لیکي عموما دا کیږي راځي اوس که تو غواړې چې زه پیرس غواړم نو راسه ورته ګور دلته لیکلي انسرټ ټیبل اف فیګر پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې چې دا به درته راسي بارې اوکې چې اوکې دې ورته ګوره وینې هر ډیزاین جلا جلا راغلی خو صرف د دې سره ټیبل اف کنټینټ سره عکس نه راتلی د دې سره ورته ګوره عمومي عکس راغلی نو د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي او که زه اوس راسم ورته ګورم وینې دې ځای څخه زه راځم دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې راځم دلته ګورم انټر یې کړه کنټرول نیسم انټر وایم چې کله انټر واسي سو راځم دلته ورته لیکم چې کار چې یا کار یې پلان لیکم یو عکس راخلم دلته راځم ورته ګورم انسرټ ته پر انسرټ باندې کلیک کوم سو دې ځای څخه یو عکس راخلم چې کوم یو دی مثلا دا عکس مې راواخیستی دا هم لږ اندازه کوچنی کوم چې څومره دونه اندازه بار زه راځم ورته ګورم دلته ریفرنس باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ راځم ورته ګورم دلته کلیک پر کوم په دې ځای کې ورته لیکم چې شی دی بوک چې ولیکئ اوکې که چې اوکې لیکئ سو دلته لیکم مساوي رینډ قوس خلاص او باندې کې انټر یې چې انټر دې کې دا رالی اوس که زه راسم ورته ګورم وینې لاندې دلته اوس که پر دې باندې کلیک وکړئ سو نو اوس هغه د بوک دغه چې دی دلته نشته عکس دلته نشته وینې نو اوس که تو غواړې چې هغه دې راسي نو برته ورته ګوره د اپډیټ کار کوي اپډیټ ورته ګوره په تېر درسو کې موږ ویلي وو چې اپډیټ داسې کار کوي چې هغه وروسته درسونه چې لیکنه چې ما کړې ده پیرسونه مې ورکړي دي نو هغه دلته راپورته کوم باره که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې اپډیټ انټر ټیبل ته راځم پر دې باندې کلیک کوم ورته ګوره عموما هغه چې درته راغلی نو دا دې دپاره عموما استفاده کېږي او دا اپډیټ چې شته عموما اصول یې سو اوس نو چې هر شی ورته ګوره راخلي په دې کې راخیستل کېږي دلته انتخابېږي دلته ورته ګوره اخیستل کېږي او دلته ورته ګوره دې دپاره چې کې عموما دغه به راخلي سو دا خو دا کار کوي ورته ګوره وینې دې درو کار شو دا اوس راځم د هغه څخه وروسته کراس ریفرنس داسې کار کوي وایي دغه شیان برته ماته په تکرار کې راوړل د کراس ریفرنس یې پله موږ په انسرټ کې ویلی دي اوس نو که زه راسم ورته کلیک پر وکړم ورته ګوره په دې ځای کې ورته ګوره دلته شی نشته زه راځم ورته ګوره دې ځای کې چې شی راخلم فیګر کومه دی دغه دی اوس فیګر ولې راخلم په دې خاطر سره فیګر راخلم چې دلته ورته ګوره وینې دا فیګر دی وینې فیګر 1 دی فیګر 2 دی فیګر 3 دی باره که زه راسم ورته ګوره انسرټ یې کړم دا رالی دلته راځم ورته ګوره دا هم انسرټ کوم دا رالی دلته راځم ورته ګوره دا انسرټ دا رالی چې هر یو ورته ګوره ته غواړې پر هغه باندې کلیک وکړې انسرټ باندې کلیک وکړه هغه چې څو عموما درته رالی او درته استعمال سو نو دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي صحیح سو دا کار کوي دا چې کار و دا د کیپشن کار و موږ په کیپشن کې ویلي چې مثلا په دې صورت باندې استعمال کوو دلته راغلي او دغه څخه وروسته انډکس دی او بل چې دی ټیبل اف ایټریشن دی سیسو دا بیا داسې کار کوي که تاسې لیدلي که ته وغواړې چې هره مثلا دلته زه راځم ورته ګورم مساوي رینډ قوس خلاصو باندې مې کې انټر مې کې دا لیکنه ما لیکلې ده اوس زه وایم په دې لیکنې کې زه لغاتونه راټولوم مهم لغاتونه راټولوم او هغه د چې زما په کار دي بل وخت به کوم چې کوم استعمال یې کړم بار زه راځم ورته ګورم پر دې باندې کلیک کوم همدا یاره ښه لغات دی دا مثلا خپل په خوښه لغاتونه راټولوم دا خپل لغات خوښ دی بر راسه دلته لیکلي وینې وایي مارک انټري پر مارک انټري باندې به کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي راوسي دلته ورته ګوره چې مارک یې کړه اوس که ته ګوره وایي د کراس ریفرنس په شکل غواړې د کرنټ غواړې په بل پیج کې غواړې کوم یو غواړې زه هم یار کرنټ پیج دغه یې راسي
اوس لاندې وایي آیا د لغت څه پکې بولډه کیټالیکه زم یار نه دی بولډ نه کیټالیک دغه ساده راسي بر راس دا مارک اوس مارک دی یو بل مارک آل دی مارک د کار کی وای دغه یو پرویچ چې تا ورته ګوره د کړی دی انتخاب کړی دی دغه مارک کیږي او مارک آل به د کار کی کچیر په دغه نامه باندې نو لغتونه په دې لیکنه کې هغه ټول کیږي مارک کیږي اوس زه راځم ورته ګور پر دې باندې کلیک کوم دا مې مارک کوي او یاره دا مې خوښ دی دا هم مارک کوم پر دې باندې کلیک کوم دا مې خوښ دی دا هم مارک کوم پر دې باندې ډبل کلیک کوم دا مې خوښ دی دا مې مارک پر دې باندې ډبل کلیک کوم دا مې خوښ دی مثلا چې کوم لغات ستا خوښ شي پر هغه باندې کلیک کوه هغه چې کیږي درته مارک کیږي خپل په خوښ ورته ګور لغاتونه کول چې کې راټولې کې چې هر لغات ورته ګور خوښ شي پر هغه باندې ورته ګور ته ډبل کلیک وکړه هغه انتخاب سو راسم مارک باندې کلیک وکړه هغه به مارک شي پر دې باندې کلیک کوم سو دا ورته ګور چې سو ته مارک سو پر دې باندې کلیک کوم دا مارک سو خلایت نه هي اصلونه چې مارک بارې کلوز کا چې کله یو کلوز کې اوس ته ګور د لیکنه کې غیر مزه ګاډ واړه ده سیسو نو که تو غاړي چاره د سم سي برابر سي ته ګور هم ته پر هم باندې کلیک وکې راوځي پر دې باندې کلیک وکې ته ګور د لیکنه چې سول سم سول بر راځم ته ګور کنټرول می سم انټر وامه بلی صفحه ته راځم چې کله بلی صفحه ته راځي بر راځم ته ګور ته پر ریفرنس باندې کلیک کوم چې کنه کلیک وکې راځم ته لیکلی و انسرت انډکس ته ګور ته خو دې مارک کړو اوس هم زره پورته کوم چې کم دي د لغاتونه آیا مچ چې مارک کړی دي برابر اس انسرت انډکس په دې باندې کلیک وکې چې کله کلیک وکړو ګور دا شان موږ اکثر ویل دي وینه اوس موږ ته فارمټ ته کوم ډیزاین غواړي دا ډیزاین غواړي زره زموږ ته ګور وان کوم یو دا ډیزاین غواړم سیسو دا ورته ګور ویني فینسي چې دی او ش ډیزاین دا ډیزاین غواړم باري اوکې چې کله دې اوکې کړو ګور دا راځي وای په اچ شروع سی بیا لغاتونه دلته راځي په بي شروع سی دلته راځي و سی نسته د لغات نسته چې موږ اته مارک کړی چې سی په سر کې مثلا سی ډی دا د کې دا در روان تر چې پوری تر ځای کرسي سره راځي و چې کوم لغاتونه په ګور مشتر نسته په ګور بي نسته سی ستا ډي ستا دغه سی نسته بي ستا ډي ستا ای وس نسته اچ نسته دا ولې نسته دا په دې خاطر نسته چې اته هغه لغاتو کې د لغات نو چې په هغه باندې سی شروع سوي اوس نو کزا سم ته ګور ویني راځم ته ګور ته کلیک وکوم راځم ورته ګور ته انسرت کوم چې کله انسرت کوي په دې ځای کې مثلا ورته لیکم چې مثلا چې دی کار دی ولیکئ او دلته ورته لیکم ظاهر چې ظاهر دی ولیکئ په دې ځای کې ورته لیکم چې نسیم دی ولیکئ مثلا دا مې ولیکله بار زه راځم ورته ګور دا انتخابوم داسې چې انتخاب وکئ مارک ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دلته راسم مارک راځم ورته ګور دا هم انتخابوم دا هم مارک راځم پر دې باندې کلیک کوم دا مې انتخابوم دا مې مارک اوس کور څه ورته ګور ویني دلته چې دی د لیکنه ګاډو واړه دی ویني نو که ته اوس غواړې چې د لیکنې د سم سي بیا به راسې ورته ګوره هم ته پر دې باندې کلیک وکړې لیکنه سمه سوله بارکه راسې ورته ګوره ریفرنس باندې کلیک وکړې اوس نو دې ځای کې څخه زه راځم وایم بیا اوس ورته ګوره ویني په دې کې ځای نسته ویني سی نسته دا شان نسته که ته وغواړې چې دا دې راپورته سي نو بیا به راسې ورته ګورې اپډیټ انډکس پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې ورته ګوره ویني دا د سی مې اضافه سوله او دا د کلاندې راسې ورته ګوره ویني زیډ مې اضافه سو هغه ورته ګوره ټول عین هم دا د اضافه سو ټول اضافه سو نو دغه اپډیټ د کار کې چې کوم کارونه موږ وروسته کړي هغه عموما چې کېږي درته راپورته کېږي او درته راځي دا عموما ورته ګورګیا دپاره موږ چې استفاده کوو او درته راځي صحیح شو او ټیبل اختریشن چې دی ایم پر د قیاس دی د مارک انټری په مقابل کې مارک اختریشن دی د انسرت مارک په مقابل کې انسرت ټیبل اختریشن دی د اپډیټ په مقابل کې چې دی اپډیټ دی هیڅ فرق نه کوي دا مثلا زه راځم ورته ګورم ورته لیکم مساوي رینډ کوس کلاس من مې کې انټر مې کوي زه هم بیا زه دغه انتخابوم چې کله د انتخاب کسي سو راځم ورته ګورم مارک سټیشن ته په دې باندې کلیک کوم دا چې کا مارک چې مارک ته راځم ورته ګورم نه دا مې انتخابوم دا هم راځم ورته ګورم چې کوم مارکوم دا مې مارکې راځم دلته کلیک وکړم ورته ګورم نه دا مارکوم راځم ورته ګورم دې څخه کلیک وکړم دا مارکوم بیرته ورته ګورم نه مارک آل دی یا راځه کټګوریز ورته ګورم نه دلته ګورم کټګوریز دی په پچیش کې غواړي په کیسز کې غواړي کراس ټیپ کې غواړي پچیش کې غواړي په چې تر خري کول چې راوخصي خیر زه راځم ورته ګورم دا هم انتخابوم دا هم چې کوم مارکوم یو مسیر دغه کړه بیرته کچیر دا ټیبل د سی غیر منظم را لیکه تو غواړي چې دا منظم سي راځم ورته ګورم ته انسرت د هم ته پر هم باندې کلیک کوم سیسو پر دې باندې کلیک کوم دا رااله راځم ورته ګورم دې کې څه کنټرول مې سي انټر وا دلته براسي اوس که زه راځم ورته ګورم ریفرنس ته زه راځم ورته ګورم انسرت ټیبل ته پر دې باندې کلیک کوم دلته ورته یو ډیزاین ورکوم چې کوم ډیزاین وم یاره دا ښه ډیزاین دا ډیزاین ورکې باري وکړه چې وکړي کې ورته ګورم هغه کلر راځي چې پلانکای دی پابلی څه پکې دی پلانکای څه پکې پلانکای څه پکې دی ته ګوره عموما ماس کې د هغه د ډیزاین کې فرق شته نو هغه کې څه او که چیرې د دې په کار نه بل ډیزاین غواړي راځه ته ګوره تکلیف وکړي چې کلیک وکړي مثلا دا ډیزاین غواړي دا مې فارمټ دی اوکې کې چې وکړي کې دا بیا د ګوره دې فارمټ راځي خو د دې چې د ډیزاین یو رقم ډیزاین ماس کې د ډیزاین کې ته ګوره فرق شته سو چې هغه یو رقم استعمالو دا بل رقم استعمالو
او د هغه څخه وروسته اپډیټ داسې کار کوي لکه دغه چې کار کوي د دې او دغه چې دی فرق نشته، صرف دونه قدر دی چې اپډیټ هغه کار کوي چې وروسته مثلا تا راخیستي. اوس که زه راسم ورته ګورو وینې دلته کلیک پر وکړم، راځم ورته ګورو یو ډیزاین انتخاب کوم چې د سیمپل ډیزاین انتخاب وکړم. اوکې مې کړه دا مې راواخیستې. اوس نو که تو غواړې چې یاره ما نور لغاتونه مارک کړه هغه به دلته څنګه راپورته سي، بېرته به راځې ورته ګورو وینې پر دې اپډیټ باندې وکلیک کوه. اوس چې کار نه کوي په دې خاطر سره چې دی انتخاب نه وي، چې انتخاب څخه ورته ګورو د کار وکړي دا په هغه صورت باندې به کار کوي. اوس که زه راسم ورته ګورو وینې دی انتخاب کوه، بیا هم پر دې باندې کلیک وکړم سیسو ورته ګوره وینې هېڅ کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ په دې ځای کې داسې لغات نشته چې هغه دلته پټ وي. که چیرې پټ وای نو عموما ورته ګوره هغه لغات هم چې کوئ کار کوئ او درته راتلی صحیح سو. دا خو ورته ګوره عموما د دې دپاره مو چې کوو استفاده کوئ او درته راځي. نو دا چې کار و دا د دې درو ګروپو کار و عموما چې یو کیپشن و، انډکس و او ټیبل افلیشن و سیسو د دې دپاره دا چې کېږي استفاده کېږي. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. په راتلونکي درس کې خدای کوي چې شروع کړو میلینګ.